السلام علیکم ګرانو قدرمنو، یوسف ناصر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګرانو قدرمنو، دغه کیل چې کوم وي، دغه خلک چې لوبې کوي، دغه دوه قسمه یو وي آوټډور یو وي انډور. کومې لوبې چې په میدانو کې کیږي، خلاص اسمانو ته کیږي، هغه ته آوټډور لوبې ویل کیږي، او ځینې بیا په څلورو دیوالو کې یا تر چت لاندې کیږي، هغو ته انډور گیمونه ویل کیږي. نو د دې دواړو ښایسته ښایسته لوبغاړي موږ په بلوچستان کې لرو. نن له موږ سره په دې پروګرام کې چې کوم لوبغاړی میلمه دی، هغه دروند میلمه سمیم الله خان کاکړ دی. دی دا ټیم د آل پاکستان کیک باکسینګ فدریشن صدر هم دی. نور به نو دی موږ ته معلومات راکوي چې دا لوبه چیرې چیرې کیږي او دی څنګه له دې لوبې متاثر و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیم الله صاحب، ښایست په خیر یاست؟ طبیعت ښه دی، په خیر. تاسو ته ښه راغلاست موږ په دې خپل ډیجیټل پریس په سټوډیو کې. محمد یوسف صاحب، ستا او ستا د ډیجیټل ټي وي پریس ټي وي یو جهان مننه چې موږ دې قابله وبولل او ستاسو پروګرام ته مې راوستل. کور مدان ستاسو ټول ټیم مې ډېره کورودانۍ وایم. ډېره مننه سمیم الله کاکړ صاحب. تاسو د بلوچستان د پښین ضلع سره تعلق لرئ، نو ماشاءالله دغه یو نوی گیم د کیک باکسینګ، موږ خو یو باکسینګ اورېدلی وو، نو تاسو دې خواته څنګه مایله سولاست، څنګه رالاست، او د دې فرق څه دی؟ زموږ اډینس ته ور وښیه چې دوی په دا باکسینګ او کیک باکسینګ کې فرق دوی او دا توپیر څنګه پیدا کړي. اوله خبره خو دا د زما تقریبا د ژوند په دې سپورټس په دې کیک باکسینګ یا په ویشو ساندا کې زما تقریبا د ژوند 90 کاله ما تیر په دې کې. او کیک باکسینګ د دې سمخ ما یو گیم کاوه چې هغه د چاینیز کیک باکسینګ ویشو ساندا ویل ماغه کوله. دا غزه تقریبا ډیر واره د پاکستان چمپیون جوړ شوی وم. بیا دغه بعد زه سوت ایشین ته ولاړم. په سوت ایشین کې زه دغه سیلور میډلست ولم، او د بلوچستان په تاریخ کې اول د واره زه چاینا مکاو ته ولاړم چې هلته زه سیلور میډل ما په هغه ویشو ساندا کې ما مطلب پاکستان دپاره راوړي. دغه بعد دا چې د فدریشن سره څه خبرې راغلې، نو بیا ما گیم چونکې پرې شوی، زه ما بین کې ولاړم انګلینډ ته. 2 کاله ما په انګلینډ کې تیر کړو. انګلینډ کې ما بازي کولې، بس هلته ما ته بار وخته یو کنفیوزه بوم چې یاره زه به ګر په سپورټس کې تیر کړي او د پاکستان لپاره د قرباني وکړه. نن واپس راغلی انګلینډ ته. نو بیا مې دا سوچ وکړ چې مال پاکستان ته به ځم. کیک باکسینګ ټیم په انګلینډ کې په یورپ کې شاوخوا ډېر مشهور و. ما دا کیک باکسینګ سټارټ واپس په باره کې چې رالم. دغه بعد بیا د کیک باکسینګ لپاره خپل محنت شروع کړي، پاکستان کې فدریشن جوړ کړي. دا مطلب پاکستان کې اولنۍ سړی ته وی چې دا کیل د متعارفه کو کده ته لمخه لا غولو دا گیم دا سی چې مطلب پر مختلف گیمو باندې بخلکو د کیک باکسینګ نه میشي، خو چا کیک باکسینګ پیژندې نه دا کیک باکسینګ چې توای په لیکای کې بو کیک باکسینګ او پریکټیکلی دا شی نو چې کم ټیم زرالم. بیا ما د لې بقاعده د نېشنل چمپیونشپ چې هغه ما د لې په پاکستان کې شروع کولو، د صوبې په ولا ټورنمنټونو مرده شروع کولو، او په 17 تقریبا زما د 13 انټرنیشنل ټور د پاکستان ټیم ما بار ته بوتي. نو داغه بعد الحمدلله چې کله چې کریډیټ ګرځ ما او زما فدریشن راځي په پاکستان کې کیک باکسینګ یعنی موږ متعارفه کوي. دا په دنیا کې خو لا په زموږ په سایډ کې کته وسو ګوري موجوده زمانه کې رشین سایډ پلس چې کوم یورپ سایډ دی، په دې کې کیک باکسینګ تقریبا په ګردو کې دا ټیم پاپولر گیم چې دا کیک باکسینګ دی. او بل دا ته خبرو کتل باکسینګ او کیک باکسینګ. باکسینګ کې دا سي چې باکسینګ کې صرف پنچ استعمالي پر پیس باندې یا په نس کې هغه صرف پنچینګ استعمالوي. حکم سکان چې جوړ کړي کنه هو. کیک باکسینګ دا سي گیم دی چې په دې کې ته کیکانو مو سي پنچینګ هم کوي سي، او په پروفیشنل باکسینګ کې مردا سي مرتي البو ورته وایي، سنگل هم ته استعمالوي سي او ګوډم استعمالوي سي. مطلب په دې کې په باکسینګ خالي پنچینګ سکان یا په دې کې سکان لغتي او سنگلي ګوډي ټول په کې علاوه دي. نو دا یو کمباین گیم دی او موجوده تور دا چې په تیر کال کې الحمدلله دا مو سوچ د دې اولمپیک کې د انټرس یعنی روان خو ان شاء الله د زموږ کوم گیم چې دی په اولمپیک کې کوم گیمونه کیږي هغه د دنیا منل سوي گیمونه دي. نو دا لږ د استي د کیک باکسینګ او د کراټو بیا لږ ورته گیم نسونو. په کراټو کې هم سړی د لغتو استعمال هم کوي، د سکانو دم کوي. نو د دې بیا فرق څه کېدلی شي؟ فرق دا چې دی چې تر ګور ډول د کیک باکسینګ داسې سټایل دی چې د کیک باکسینګ چې کوم کلاړي چې خم عددي ډریس چې راځي یونیفارم وردی چې موږ ته وایو. اوس د کراټو ولا چې دا معلومه د سپینو وردی، د تایکواندو ولا سپینو وردی، د کیکشن ولا غدا هغه ټول وردی سره معلومیږي. د کیک باکسینګ اول پیچان د تکیږي چې کله د هاف نیکر واغوندي او د په جسم باندې نور بل شي نه خالي دستانه د غوستي نو معلومیږي د کیک باکسینګ دی. بیا په کې داسې دغه د کیکان داسې یو طریقې چې هغه ته کیکان موږ خالي ماش ټچ کېدل موږ ټچ کې دغه پوینټونه کیږي. په کیک باکسینګ کې فول پاور دی، یعنی تاسو کوم استعمالوي
هغه ټیم ته د پوینټ درکوي چې کله ته پر سر باندې دی په پنچ باندې وای په کیک باندې وای چې هغه سره وشوري دغه پوینټونه ملاوي د هر دغه پوینټونه ته نه ملاوي جبکې تایکواندو کیوکشن نور داسې ګیمونه دي چې هغه په ټچینګ بنیاد باندې کچېرې ما ځل کاغونه ټچ ته د پوینټ بالکل بیا چې کوم د سپورت سره د انډور سپورت سره لکه تا چول ویل چې داغه سره کوم خلک ریلیټډ دی هغه پورن چې ما چې داغه ډریس یونیفارم وویني هغه وپیژني چې دا کوم گیم دی په دا باکسینګ کې به موږ لیدلو دغه چاس به ځان دفاع کول هغه به د خپل مخ پټول د بل څه دغه لوارس بچاو سم نو دوی پوینټونه حالت دي چې دای خاص په د مخ وای کې په د پوزو وای د څنګه په دې کې د کیک باکسینګ د باکسینګ هم سیم دغه چې د دې ګر پوینټونه په سر باندې دي او سر باندې هغه پنچ هغه سوک ولګیږي چې هغه انسان ته جټکا ورکي هغه پوینټونه کیږي په کیک باکسینګ هم دغه دي په کیک باکسینګ پر ځکه په سر باندې سوک ولګي پاورفول دغه 2 پوینټ موږ کو په باډي باندې دی یو پوینټ دی کچېری په سر باندې ولګيږي مطلب کیک په سر باندې ولګي دغه 2 پوینټ دی او د دې سیلا به موږ د سکل په لو سر خېجنه هغه د بیک کان بوشتوي کدا ولګي په سر باندې 2 پوینټونه په باډي غږ دغه یو پوینټونه یعنی دا د ورلد یو رول جوړ کړی دغه مطابق هر پوینټونه چې دی د هر ځای باندې د کوسپتای باندې ولګي په لور باندې دغه خپل موږ پوینټ کو هغه سره معلومیږي او د هر پنچ د هر کیک پوینټ نه چې ما زی پر ځکه د خو یو فایټ کته چیرو ګوري مې یو سړی کنټینیو 9 منټه لګیای په 9 منټه کې به نه پوینټ هم نه اخیستی هغه ټیم پوینټونه د ملاوي چې کم ټیم د پرفیکټ هغه پنچ کې ولګیږي نو بیا د پوینټونه ملاوي په دې کې یو بل ډیر زورور سوال هغه د دې په انسانانو کې فرق او بالکل څوک قدرتي زړور خلک بیا غشه فایټ کولای شي یا څوک په عمر غټي بل کوښنی نو د ستې مقابله بیا په کوم بنیاد باندې کیږي دا د کیک باکسینګ کې یو ډیر ښه شی دا اوس مطلب په دې کې زه اپریشیټ کوم چې په کیک باکسینګ کې په ګیمو کې اکثره پر وزن باندې کیږي او بالکل ایج نه کاونټ کیږي زموږ په کیک باکسینګ کې دا یو شی چې موږ انډر 8 یعنی اتو کال څخه کم لس کال څخه کم بولس کال څخه کم 14 14 اتلس دا ټول سبات بیا کم دي تر 40 کال پر هغه یو کټګوري دا چې کوم لاندې دي د کټګوريان ورکړي دا ویني دا شپه په هغه کټګوريان کې د عمر حساب مې پلس د عمر سره سم بیا وزن نو دا ډول شي کوم کیږي کچېره ته خالي په وزن باندې راوخي نو یو لک به هغه عمر به کم وي دوه زړه درته وایم باندې به غټي نو زموږ په کیک باکسینګ کې الحمدلله د یو ډیر شي چې هغه دا شی ډیوایډ کړی دي چې تی به د وزن سره سم تاسو د ایجم کاونټوي 18 خو نو مستي په وایي چې 18 پلس لونه هغه تر 40 کال پورې دي دغه بیا ګرځي په وزن کې کلاوي شي هغه به مطلب دغه بیا وزنانه جلای خو نو ته بیا ایج بیا نه کاونټ شي او میدان خو مشته معلومه ده چې کوښنی هغه جوړ کړی سال خاصي پړې تاو کړی ور باندې وخت سونه دی او څو راوند کیږي ستې په کیک باکسینګ د کیک باکسینګ داس دی په کیک باکسینګ کې د طبيعت دی کټګوریان ور کړی دی پر ځکه یو جونیئر دی یو سینیئر دی د جونیئر غو بقاعده دی میش توي پر دمځه کې باندې سپنج رقم ورسوي پر دې باندې جونیئر القان بازی کیږي هغه ته لو کیک وای یو بیا راځي پرینګ کې رینګ د جوړ شوی لکه د باکسینګ رینګ په دې کې مختلف کټګوري یو باقي کې ون ورته وای یو باقي کې لو کیک ورته وای یو پروفیشنل ورته وای اوس پروفیشنل داسې دي چې هغه 2 منټه راوندونه لس راوند ورکی اچھا یعنی 6 منټه یو فایټ هغه تقریبا ډیر کم کیږي هغه پر بیلټو باندې کیږي کته دلی پر دملا باندې کمربند چورتلی تړلې بالکل هغه پروفیشنل هغه کیږي دا نور چې کم د چمپیونشپ وایز مقابله کیږي دا 2 منټه او 3 راوند یعنی 6 منټه چې یو فایټ دی هغه 6 منټه کیږي هغه کده لو کیک غي هغه کده کیون غي هغه کده امیچور کپرینګ کیږي د دې غو 2 منټه اچھا بل سمیلا کاکړ صاحب ماشاءالله ستا خبرې ډېر خوږې دي یو بل داسې ذاتی غوندې سوال کاوه هغه دا په د کیک باکسینګ کې یا په کراټو کې په دې کې موږ ډېر اورېدلي چې دوه کیسې رواني یا خو ته فایټ کوي سړی باندې حمله کوي یا بیا د ځان دفاع کوي په دې کې تاسو کوم شی ډېر فوکس په کوم باندې وي زه خو د خبره کوم از کوچ ظاهر خبر ته به نور خلکو من تربیه نه کړي زه اکثره د پاکستان چې کوم کوچیز دي ته یو مثال کوم زوم بای دا دفاع اٹیک د ځان ته شي دي د دې سه علاوه د کلاړي د پاره یو بل ډیر ضروري شي چې هغه به تقریبا ته به تر اوسه کېدای شاید نه اوریدل چې هغه ډیر ضروري دي کله چې موږ انسان کلاړي جوړو جسمانی پریکټس خو موږ ګرځو بالکل چې ته فټ سي کیک پنچ تا پرفیکټ شي ته لګي صحیح دا ضروري دي د دې سه علاوه چې کله د انسان ذهن جوړ دی د نن هر څو پیټي خو هغه نس کېږي زه بقاعده په کلاس کې چې کوم ټیم زه کیمپونه اټینډوم یا په کلاس کې زه بقاعده یو کلاس داسې اټینډوم چې زه دې ته دا شی وروښیم چې یاره دستا باډي خو جوړ صحیح دي
په رینګ خدا ته چلې زه خلک سره چلم په رینګ خو ته بازي کوي نو ستا چې کله ستا ذهن کار کوي نو ستا باندې باډي چلی شي صحیح ستا ذهن کار پرې نو ستا باډي نه چلی شي که ته هر څو پر فټ کلاړي نو دا ډیفنس چې کول یا اٹیک کول دا هغه کېدای شي چې ستا ذهن الته په رینګ کې حاضر موجود وي نو بجای د دې کته ډیفنس وکي اټیک ټریننګونو خو تقریبا 2-3-4 غنټې مو ټریننګونه کوو هغه سره مسله نه ده خو ذهن جوړول ډیر ضروري دي چې یاره په کومه موقع باندې فرض کوي کلاړي په تا باندې اټیک کوي نو په اټیک کې به ته اټیک نه کوي او په اټیک کې ډیفنس کوي دا اټیک بعد بیا به موقع غواړي بیا به ته حمله باندې کوي نو اول د واره چې دي ذهن جوړول ډیر ضروري دي زه به کله یو کلاس اټینډ په کلاس کې تقریبا دې ته دا شی سره خلاصوم چې باید په دې شی باندې زور وکړي ضروري نه دي چې ما د کیک پنځ برابر دي کیک پنځ دي برابري نو چې کله ستا ذهن جوړ شي بیا تا خپل ته معلومي چې یاره زه اوس ډیفنس وکم کارټیک وکم مګر موږ په گیم کې موږ د دې ډوړو ټریننګ ورکو موږ بقاعده یو ور په ځای باندې جوړ چې پرځه کې کلاړي باندې تا ټیک وکي موږ ته دا غزين معلومي چې د څنګه دي کمزوري دي بیا به تا ټیک پر ټیک روان یو سړی پر تا باندې پرځه کې بار ټیکونه کوي ته بیا د ډیفنس په شکل کې راځي چې کم ته خالی موقع پیدا کړه ته بیا ورته چانس وای ډیر مننه اسم الله کاکړ صاحب ساده وخت راکولو ګرانو قدرمنو اسم الله کاکړ صاحب روانو خو د مشته د انټرویو لپاره وخت راکړي د یو جهان مننه خو تاسو به نه ولاړېږئ ځکه چې د اسم الله کاکړ صاحب ما تاسو ته وویل چې د کوچ دی نو د کوچ شاګردان نه وي او ښه فایټران نه وي او ښه باکسران نه وي نو دا پروګرام زم نیمګړی پاتې تاسو سره د یو دوه شاګردان دا ټیم له موږ سره ناست دي نصیب الله او سید عید محمد پیرزاده نو ګرانو قدرمنو موږ به د دوی تاسو سره غږو دوی کم میډلز ګټلي دي چیرې تللي دي او د سمیع الله کاکړ په شاګردۍ کې دوی څه زده کړي دي تر هر څه مخه تاسو دواړو ته ښه راغلی وایم تاسو سره به پښتو خبرې کوو د سید محمد سره به په اردو کې خبرې کوو اول تاسو راته ووایئ تاسو دا کم میډل چې زړیږي په سینه باندې دا میډل تاسو چیرې ګټلی بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول تاسو د ډیجیټل پریس ډیره شکرګزاري کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړله د دې ده چې موږ راسو او زموږ اواز در یو چا پر ورسېږي دا میډل چې دی ما په کرغستان کې موږ وګاټی الحمدلله موږ د پاکستان دپاره دا میډل راوړي نو ما چې ولو 3 فایټ وکړو د دې دپاره ما 3 فایټه وګټل د هغه ما بعد ما دا ګولډ میډل په مقابله کې څوک در سره زما سره په مقابله کې چې ولو ازبکستان ولو کازاکستان ولو کرغزستان ولو دا درو سره ته ما شکست ورکړي او الحمدلله ما میډل حاصل نو تاسو چې بار ملک ته ولاړلستئ که نه یو خو هوم ګراونډ په دې کې سړی زړور یې ښه فایټ کولی شي نو هلته تاسو کانفیډنس هم هغسې بحاله و د دې وجه څه وه چې تاسو هلته هم وګټله د دې وجه چې وه زما استاد ولو چې هغه ماته کم د فایټ د شروع کېدو در مخ ولو د اول ماته ګرڅه دا خبره وکړه چې مطلب ته دا سوچ مه وه چې زه یو راغلی یم یو انټرنیشنل رینګ ته یو بار ملک ته راغلی یم ته دا سوچ وه چې ته په خپل کلب کې د یو چا سره لګیا یې د یو خپل دوست سره مطلب سوچ داسې کښېږده چې ته په خپل کلب کې لګیا یې نو هغه دا استاد سپورټ ولو دا استاد کوچینګ ولو بیا د خپله راته ولاړو نو الحمدلله هغه ډیر رنګ راوړي زه ماشاءالله ډیر مبارک سه په صحیح معنا دا موږ د ټول قام او د پاکستان دپاره د ویاړ خبره ده چې موږ ماشاءالله داسې ښایسته ځوانان لرو چې هغه د خپل ملک بار دوی میډلز ګټي دوی هلته فایټ کوي هغه خلک اراو کړي او بیا راسي نو دا ډیره د ویاړ خبره ده له موږ سره چې کوم دوم شاګرد دی سمیع الله کاکړ صاحب دی هغه سید محمد دی سید محمد سره به اردو کې خبرې کوو دی پښتو ښه کلیر نسی ویلی نو سید محمد آپ بتائیں آپ माशाल्लाह आपके सीने पे 2 मेडल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जी आप ये 2 मेडल्स आपके सीने पे जो नज़र आ रहे हैं इनके बारे में कुछ बता दें अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़ैज़ादा है मैं आज़ाद टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ और डिजिटल प्रेस टीवी से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ये मेरे सीने पे जो 2 मेडल से पिछली बार रशिया मास्को पर मैंने गया था समीع الله काकड़ साहब ने मुझे ले गया था उधर से गोल्ड लेकर आया और इस बार किर्गिस्तान ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर गया था उस पर भी 3 फाइट किया गोल्ड मेडल हासिल किए दोनों 2 टूर गया और दोनों साल में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया माशाल्लाह और एक और यहाँ पे पड़ा हुआ ये भी शायद किर्गिस्तान वाला जी ये किर्गिस्तान वाला का वो ट्रॉफी जो नहीं है मतलब मेडल के साथ एक ट्रॉफी मिलते है उस तरह समझो यही चीज़ है वो अच्छा तो आप वहाँ पे भी गए थे किर्गिस्तान पर गया था जी उस पर मैंने 3 फाइट किया है किर्गिस्तान से और ताजिकिस्तान से और कजाकिस्तान से
मतलब उधर से गोल्ड मेडल हासिल अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये एक क्वेश्चन, जाहिर बात है जो हमें देख रहे हैं, ये हमारी जो हज़ारा कम्युनिटी है यहाँ की माशाल्लाह जो यूथ है, आप सब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये कहाँ से ये सबक आप लोगों को मिलता है? आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं या अपना कोई जज्बा शौक़ है? जी, सबसे पहले तो हज़ारा कौम में बहुत मतलब स्पोर्ट्स में शौक़ है उन लोग का, और ये जो सपोर्ट सबसे पहले पेरेंट्स फैमिली करते, पेरेंट्स के बाद कौम, जो हम लोग का कौम में बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। इसी वजह से हम लोग मतलब शौक़ से ट्रेनिंग करते, शौक़ से मेहनत करते, और जो हम लोग की मेहनत मतलब जारी है। अगर इस मेहनत के साथ दुआ ना हो, कौम का दुआ, आप लोग का सबका दुआ ना हो, हम लोग तो नहीं सपोर्ट के बगैर तो ज़ाहिर सी बात है एक प्लेयर आगे नहीं जा सकता। इनको दुआओं की भी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, अच्छे कोच की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, मतलब खेल तो बहुत ज़्यादा है, ये फाइटिंग के साइड पे आप लोग क्यों गए? इसमें थोड़ा सा मार कुटाई। असल में अभी ये हम लोग ये फाइटिंग को इस तरह नहीं समझते कि बाहर पर हम लोग लड़ाई के लिए करें। ये हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने मतलब कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए नाम उठाए। अभी मतलब वो दौर ख़त्म हुआ है, जाओ क्लब पर ट्रेनिंग करो, किसी को मतलब फाइटिंग या लड़ाई करो। इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपने नाम के लिए, मुल्क के लिए, इसी वजह से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको और तरक्की दे। नसीबला खान तासु मात दगा आल राकी च तासु बे दा सोच संगराले उस लक इदमामत सी वो दी खपल फैमिली सपोर्ट है दसी दुई करत कोम स्पोर्ट खो बांध ډیر دي، خو تاسو د شاته څه کہانی د چې د سپورتس تراله او ماشاءالله بریالي هم سولې. نو دا په هر معاشره کې یو ش ساید هم راځي، یو بیډ ساید هم راځي. نو که یو څه داسې زموږ په معاشره کې داسې کارونه چې خلک بیډ ساید ته وګوري، پر هغه طرف تللي، څه داسې ښه کارونه راځي، ګوډ هیبټس راځي چې خلک واغه ته وګوري، دغه په خوا ولاړ شي. نو موږ ته په پښین کې خدای ډېره غټه هستي راکړې ده، لکه سمیع الله کاکړ صاحب چې اوس ولاړی، هغه دی چې دوی خپله ډېر ښه سپورټسمین را تېر سوی دی، د خپل پاکستان دپاره ډېر نوم راوړی دی. نو زه هغه ته مې وکتل، د هغه څه موټیویټه سوم، د هغه څه ما دا شی دته کتل، ما ته خوند راکړي، زما شوق پیدا سو. نو الحمدلله د زه په ډېر کم عمر کې در ډېر غټه سټیج را رسولی. د زما سره په ټرینینګ کې هم هیلپ کوي، زما په سپانسر کې هم د هیلپ کړی دی، د زه ډېر شکرګزار یم. نو ما چې واده ته وکتل، دا سپورټس زما شوق پیدا سوی. ماشاءالله، الله دې نوره ترکیم درکړي. ګرانو قدرمنو، د سپورټس په عزت تاسو ته یو ډېره غټه فایده در وښیم. زموږ پښتانه یا زموږ کوم آډینس دی، هغه دا سپورټس داسې بولي وایي دا وخت ضایع کوي، دا څه دي، دا تللی مقابله کړې یا څوک وهلی یا ځان خوش کړی، د دې فایده څه ده، یا څوک کرکټ کوي یا فوټبال کوي، د دې فایده کومه ده. نو نن به زه تاسو ته د دې فایده در وښیم. دا دونه غټ په سایکالوجي باندې کار کوي، ستا په دماغ باندې کار کوي. کله چې ته میدان ته ولاړ سې، مقابله کوي، نو دلته دوه چانسونه وي، یا خو به ګټې یا به هرې. نو که چیرې تا وګټله او په بل پروګرام کې دې وارله، بیا یې بل لوبه وله په هغه کې دې وارله، څوکه په تا کې دا جذبه پیدا کېږي، ستا په دماغ کې دا خبره راځي چې ته به کله کله یو مقابله سي وي، هرېدو ته هم تیار یې. دا زموږ قوم چې دونه جذباتي ده، دا په عام خبرو چې دوی جنګونه کوي، هغه دوی د خپل دماغ دې ته نه دی جوړ کړی چې دوی کله کله څوک هراولی هم سي، دوی ته څوک څه ویلی هم سي. نو دا سپورټس چې هر څوک کوي، هغه خلک ډېر پر امن خلک وي، هغه ډېر پاسته خلک وي، ولې هغه خبر وي که کله څوک زه ووم نو زما ته هم تاوان رسېدلی سي. نو موږ ته راکړئ پر دې ځای باندې اجازه، تر بل پروګرام په خدای سپارم. د خدای په امان.